د ختیځ نون سینماګرانو اتحادیه په هڅو د لغمان ولایت لپاره د سینماګرانو مشر او د بورډ غړي وټاکل شو. یاده غونډه چې د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د لغمان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس، د لغمان ولایت د ولایتي شورا منشي، د ختیځ نون د سینماګرانو اتحادیې رئیس، د سینماګرانو اتحادیه اجرایه مشر، د اتحادیې مرستیال، د سینماګرانو اتحادیه د ورزش د برخې مسؤل او ګڼو نورو ګډون کړی و. د یادې غونډې پر مهال د لغمان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د سینماګرانو اتحادیې نه مننه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د سینما هنر لپاره هلې ځلې کوي. ورپسې د ختیځ نون د سینماګرانو اتحادیه رئیس امیر شاه تلاش د افغانستان د سینماګرانو اتحادیه په اړه معلومات وړاندې کړل او هم د لغمان ولایت د سینماګرانو غوښتنه وکړه چې خپلو فعالیتونو کې خپل کلتور او فرهنګ ته خاصه پاملرنه وکړي. د لغمان ولایتي شورا منشي د سینما په ارزښت خبرې وکړې او سینماګرانو سره یې د هر راز همکارۍ ډاډ څرګند کړ. د ختیځ نون د سینماګرانو اتحادیه اجرایه رئیس اجاز ملکزي په ختیځ کې د سینما په برخه کې پر شته ستونزو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې تر اوسه موږ سره په یاده برخه کې هیڅ کوم ډول مرسته نه ده شوې او کومې پروژې چې سینما ته ځانګړې کیږي په مرکز کې تطبیقیږي. د غونډې په اخري شیبو کې د ختیځ نون د سینماګرانو اتحادیه د مرستیال نصیر احمد ساحل له لوري د لغمان ولایت د سینماګرانو مشرتابه او د بورډ غړي د غونډې ګډونوالو ته ور وپېژندل شول. د غونډې په پای کې د لغمان ولایت د سینماګرانو اتحادیې مشر معلم خالق نور ژمنه وکړه چې تر خپل وس پورې به د لغمان ولایت د سینماګرانو لپاره هلې ځلې وکړم.